واجب پچا دا پا اغا چا دا چه دی وقت کے سپین زر 100 روپے تولا دی 40 روپے تولا 500 تولو 100 روپو جوڑی گی 40 روپے تولا چی 2100 اچھا ما 2000 خرچ کرے عزیزان وقت کے دے 2100 روپے چه چا سرا ترلو اخترا پورے موجود وی 2100 پاغا قربانی واجب دا 2100 پاکستان ہے پاغا قربانی واجب دا گڑو رے وس کے نشتا غوا ما کے میخی کے چا سرا با عیسا ونیسی یو سڑے دے چه 2100 نلری پا قرض پیسے واغستے ہو گڑو رے واغستو چه واغستو ورز دو پاتی دی اختر تا گڑو رے ورکش چه ورکشو دو باندے دا عشق ابراہیمی دمرا غالبو چه نوری پیسے پا قرض واغستے بلے واغستے این دا اختر پشپا غورک گڑوریم پیدا شو او بلے ماغستے دے مسئلہ دا دا چه دا غریب سڑے با دا اختر پورس دا دوارا گڑوری علالی او کمالدار سڑی اغستے ہو او اغن ورک شو بلے واغستو او دا اختر پشپا ورک گڑوری پیدا شو نو دے با یو خرس کیو یو بالال کی او غریب چه دے دے با دوارا علالی ولی فظاہر کتا سخیالو کئی زیادہ زکا معلومی گی چه مالدار با یو خرس کی یو بالالی او غریب چه دے دیری مینے لیوانے کرے او پا قرض راغستے ویا با دوارا علالی دا زکا چه پا غریب قربانی واجب نوا لیکن دا چه گڑو رے واغستنو دا پا دا نظر شو چا ورک شو بلی واغستو نا بلم پہ نظر شو نو نظر چے دے خرسے دے نشی لہذا دے بدوار علالی پا مالدار واجب و قربانی یوا نو اگر چے پیدا شو یو بالال کیو یو بخرس کی او سر در تبلوے علماء لکلی دی چے دا قربانی دمر عظیم برکت تے چه کچا سر پیسے نوے و قرض واغستا و قربانی وکڑا نو اللہ پاک بمخ کا اللہ دا قرضم خلاص کرے او دمر مال بے ور کرے چه دے مستحق دا قربانے ہو گرس و یو خبر در تکوم کلا کلا امتحان مش ہم دی جماعت کی اوزلی چرتا 100 کال مخ کے ما دا خبرہ کڑی وا چابدسی کڑی او سڑے دے دی خواہ کلو پا قرض پیسے اغسطی دی او 2 میاشتے پس راغ ماتوی چھ مولی صاحب تا دا مسئلہ کڑی وا مال کڑی ہونے وا ویل بیاد سے مسئلے مکوا مال ولی ویل اگا دے پا قرض میں اغسطی اس پیسے نرازی ورپسی اگا دے سڑے مانا غواری نو دا سی سڑی دا پارا پا قرض ندی اغسط پکرا ما پا دے خبر کوئی گی چی دا چا ایمان دمرا کمزور ہے چا غلق کی دا خیالو کی جزا ورپسی مالدارا کی گی کپ دی نیت تی گڑو رے واغستو جزا مخی اللہ مالدارا کی گی نو دا دا مالدار کی دو پا نیت تے دا قربانے پا نیت ندے دا قربانی بیادو کی گی نا ما پا خبر کوئی گئی گڑوے اغسطل پا دے نیت چیز سنت ابراہیمی ادا کو آنور سیزونا پا بیتبا ورپسی رازی بیا زکا چی قانون دا دے چی دا تمام اعمال دار و مدار چی دے اغا پا نیت باندے دے او نیت پا عربی کے دا زڑا قصد او ارادے توائی نو مدار دا اعمال پا نیت تے سنگا دی چی نیتی اغا سے بدر سرکی نظم عزیزانو عرض داو کہ عام طور خلق
قربانه ګډوره ده ګډ شو پکېږي که نه کېږي اوج ګډ دی او داسې ګډ دی چې په لاره ګډ ګډ رواني قرباني پکېږي سرمنې کې خارښتو لګېدو لاندې غوښې ته چې نقصان نه یې رسېدلی پاس په سرمنه د ګډ خارښ مارښتي په دې قرباني کېږي ښکرونه یې نه یې پکېږي خسي وي پکېږي غوږې درې حصې ثابتو یو حصه غوڅ شوی قرباني پکېږي تاسو خیال راغی دا ټول څیزونه داسې دي چې دا معنی د قربانۍ نه نه دي قرباني پکېږي بنیادی شی درته بل ووایم عام طور باندې غوا او میخه کې اوه کسان شریکېږي اوه کسان که په دې اوو کسانو کې د یو سړي پیسې حرامې وي د یو سړي نو قرباني د دې نورو شپږو نه ده شوې اوه کسه په یو غوا کې شریک دي او د یو سړي پیسې پکې حرامې دي نو قرباني د دې نورو شپږو نه شو خیال به دا کوئ چې په غوا کې ځان سره حرام خور چاته وایي چې د چا ګټه حرام ګټې د چا حرامې دي او د چا حلالې دي هغه مانه تاسو ښه پوهېږئ او دا ټول خلق تاسو ښه پېژنئ دې ته به سوچ کوئ او خیال کوئ چې ګټه د چا حرامئ چې هغه ځان سره پکې شریک مثلا یو سړی دی د جواری پړی اچولی نو د جواری ګټه 14 انې حرامه اوس خو جواری په پاکستان کې فیشن دی تاسو وګورئ د لویو لویو پړونو د جوارو باقاعده شکرانې یوځي او نذرانې یوځي نذرانې ماښام تقسیمیږي او د نه لاندې پړ چلیږي پته یې ټولو ته دا کېدی شي چې په ملک کې به یو جرم کېږي حکومت ته به پته نه دا د چا عقل مني جواری پړونه به په علاقه کې چلیږي او حکومت ته به پته نه د علاقې تانیدار ته به پته نه چې زما علاقه کې کوم ځای جواری چلیږي چرس به خرڅېږي او د علاقې تانیدار ته به پته نه اوس هیروین به خرڅېږي چې څوک څوک یې خرڅوي او د علاقې تانیدار ته به پته نه دا عقل مني د چا نن وګوره د پاکستان بچی تباش